دا د ترینکوټ ښار دی چې د نور وختونو په پرتله د اختر په شپو او ورځو کې ګڼه ګوڼه زیاته سوې ده. عام خلک وایي د اسلامي امارت په واکمنېدو سره لوی لارې خلاص سوي او ډېری کسان د اختر لپاره ښار ته په توکو اخیستلو پسې راځي. دوی د اسلامي امارت څخه مننه کوي چې د خلکو لپاره یې د اختر په شپو او ورځو کې په ښار کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. راشتي ډېر راشتي د مچکو خلک راغلي دي بازار نو دا امنیت دی نو په دغه خاطر راشتي پخوا څوک نه سو راتلی اوس په لارې سره یې لاس ولې تګ و راتګ یې لاس ولې ته ورشه خلک راځي په بازارو کې میوې رانیسي د اختر مراسم دي ته ورشه شیان رانیسي نو لارې ازادې سولې پخوا چې و لارې بندې وې د یوې ساحې بلې ساحې څوک نه رسېدلی نو اوس که د ولسوالۍ نه پاره وغواړي په مرکز کې شی رانیولی سي بیرته خپل در کوره باندې په ښه امنیت باندې تللی خلک سودا یې وکړي د اختر مناسب برابروي او راځي خپل د کور توکي سودا یې وکړي او د جیو وریجو نخود شیان وړي د خپل کورو لپاره. په ورته وخت کې ځایي مسؤلین هم وایي چې د نور کلونو پرتله په سږ کال لوی اختر کې په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته سوې ده او ډېری خلک ښار ته د توکو اخیستلو لپاره راځي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس قاري غول قریشي هوریت راډیو ته وویل چې د اختر د شپو او ورځو لپاره یې په ښار کې خلکو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي دي. نوموړي وویل حکومت پوره چمتووالی نیولی تر څو خلک اختر په خوشحالۍ سره تیر کړي. د نورو ښارونو ترڅنګ په روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار او ولسوالیو کې الحمدلله د اختر د رارسېدو په مناسبت د خلکو تګ و راتګ او ګڼه ګوڼه زیاته سوې ده او الحمدلله دلته د اختر په مناسبت چې کوم د نظام له طرفه او د اسلامي امارت له طرفه کوم اختریز تدابیر دي هغه انشاءالله نیول سوي دي او وطنوالو ته ښاریانو ته د ښار د راتګ لپاره او د اختریزو توکو د رانیولو لپاره هغه سهولتونه او هغه امکانات ټوله په لارې اچول سوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اشغال په وختونو کې به د ټولو ولسوالیو او کلي لارې له مرکز سره تړلې وې او د اختر په شپو او ورځو کې به خلک په ډېریو ستونزو کې وه. رحمت الله لایق، هوریت راډیو، ارزګان.